بیا خصوصا د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل د دې ډېر تاکید راغلی دی لکه نن چې کومه شپه ده جمعې شپه او د جمعې ورځ ډېر تاکید راغلی دی چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې به درود وي حدیث کې دا راځي امام ابو داود راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې فضیلت د جمعې د ورځې بیان کړی دی جمعې په ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی جمعې په ورځ هغه بیا مړ شوی دی جمعې په ورځ به قیامت راځي فاکثروا علی من الصلاة فیه د الله پیغمبر وایي نو د جمعې په ورځ په ما باندې درود ډېر زیات وایي نن د شپه ده او سبا یې څه ده ورځ ده نو چې څومره درود ویلی شي وایي څومره درود ویلی شي وایي او بیا دې ته وایم هره مسله هر غم به دې ختم شي او جبه دې په مخه د الله په ذکر باندې به لمدی او څومره رحمتونه او برکتونه او ګناهونه ورسره بخلی کېږي بل دا چې دا دلیل دی په دې باندې چې دا سړی د رسول صلی الله علیه وسلم عزت او قدر او احترام کوي کم سړی چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر وایي لکه اوس ګوره دوه کسان ناست دي دا یو بار بار په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي دا بل یعنی ظاهري زه خو د زړه نه یم خبر کنه کنه خبر یم ته به ظاهره کې څه فیصله کې چې کم پې وایي درود دی د ده نه ډېر مین دی ظاهره کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې او قدر او احترام یې ډېر کوي د دې یو نه په ظاهره کې ځکه چې موږ خو په ظاهره مکلف یو اوس یو سړی چې نه نه غلی شه غلی شه زړه د زړه پته الله ته لګي او د زړه اثر په بدن باندې یې ګورې دا م یاده که یعنې یو سړی د زړه نه دومره مین دی او په ژبه باندې معمولي هغه درود نشي ویلی نو دا مو اوس عجیبه مینه محبت دی دغه شان چې څومره ته په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وی که نه نو ستا به ورسره محبت ډېرېږي ولې به ورسره محبت ډېرېږي ځکه چې ته بار بار تذکره کې او د هر چا چې تذکره ډېره کېږي هغه سره سړي محبت ډېرېږي